درنو لیدونکو سلام، وخت مو بخیر. نن چهارشنبه 23 د غبرګولي یاسور چې د جون له 12 سره سمون خوري. پام راګرځو د شپږ بجو مهمه او وروستیو خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت د احصایې او معلوماتو ریاست په تیر 1402 لمریز کال کې په ټولیز ډول 450,404 کسانو ته تذکرې وشلې دي چې 25,308 الکترونیکي او 9,096 نورې کاغذي تذکرې دي. بلخو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د رفیع او لوی اختر په مناسبت په ټول هیواد کې د 4 ورځې عمومي رخصتۍ خبر ورکړی دی. دغه وزارت بیلې د رسمي کلیزې پر بنسټ د رفیع او لوی اختر 3 ورځې په ټول هیواد کې عمومي رخصتي ده. بلخو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د مهال په افغانستان کې 19% ماشومان په کار لګیا دي. اوچا دغه څرګندونې نن پر خپله ټویټر پاڼه د ماشومانو له کار سره د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت کړي دي. دغه سازمان ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. بلخو د ملګرو ملتونو د نشهیي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې ادارې پر خپل کلني راپور کې اعلان کړی چې په افغانستان کې د سرپرست حکومت له واکمنۍ او د کوکنارو د کښ له بندیزونو سره په دغه هیواد کې د 2022 کال په پرتله د نشهیي توکو په کښت او د تریاکو په تولید کې 15% کموالی راغلی. د دغه بنسټ په راپور کې دا هم ویل شوي چې د نشهیي توکو د کښ له کمیدو سره په افغانستان کې د غنمو د کښ کچه لوړه شوې ده او دا د دغه هیواد د کروندګرو لپاره د کوکنارو بدیل ګرځېدلی دی. بلخو د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د ښځینه لاسي توکو او کورنیو تولیداتو 3 ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د یاد نندارتون موخه کورنیو تولیداتو ته بازار موندنه او له سوداګریزو فعالیتونو ملاتړ ښودل شوی دی. په بلخ کې د سوداګرۍ او پانګې خونې مسؤلان وایي چې دا نندارتون د مولانا جلال الدین محمد بلخي په نوم سه شنبه د غبرګولي پر 22مه د کار نړیوال سازمان په ملاتړ جوړ شوی دی. بلخو د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د فاریاب ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د اندخوی میمنې او درز آب د مالګې کانونو او پارګوشایي غونډه ترسره شوه. د کانونو او پټرولیم سرپرست وزیر په دې تړاو جوړ شوې غونډه کې وویل چې کانونه د افغانستان د ټولو وګړو ګډه ملي پانګه ده او دغه وزارت هڅه کوي د کان کیندنې د اصولو او طرز العمل مطابق په پوره روڼتیا سره کانونه په قرارداد ورکړي. بلخو په هرات کې د افغاني سرې میاشتې مسؤلین وایي چې له سیلاب ځپلو سره د همکاریو پر دوام د ترکیې له لوري مرسته شوي 620 ټنه خوراکي او غیر خوراکي توکي په تورغونډۍ بندر کې دغه ادارې ته وسپارل شول. په دې مرسته کې اوړه، خیمې، کمپلې، بیلچارونه، روغتیایي کڅوړې او د کورنیو د اړتیا وړ توکي شامل دي. بلخو د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې پرون د نیمروز له لارې 3430 تنه کډوال له ایران په خپله خوښه او اجباري توګه هیواد ته راستنه شوي دي. د یاد وزارت په وینا له راستنه شویو 450 کورنیو سره نغدي مرستې شوي او پاتې نور یې د مرستو ترلاسه کولو په موخه مرسته کوونکو بنسټونو ته ورپېژندل شوي دي. بلخو د لغمان د برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې دغه ولایت مرکز اړوند فاتح الله کالا سیمه کې 200 کورنیو ته برېښنا برابره شوې ده. د لغمان والي ویلي چې د برېښنا یاده شبکه د 2 میلیونه افغانیو په لګښت د مرکز اړوند فتح الله کالا سیمه کې جوړه شوې ده چې 200 کورنیو ته یې برېښنا برابره کړې ده. بلخو د خوست ولایت د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست مسؤلینو خبر ورکړی چې دغه ولایت د علي ولسوالۍ کې د 4.3 میلیونه افغانیو په لګښت د اوبو رسولو یوې شبکې چارې بشپړې شوې دي. د معلومات له مخې په دې پروژه کې د 4214 مترو په اوږدوالي پایپ غځول، د 3 نللیکو نښلول، د 8 مترو په ژوروالي د یو څاه کیندل، 10 متره مکعبه په وړتیا یوې زیرمې جوړول او د لمریزې برېښنا د 15 تختو د نصب ترڅنګ د یادې سیمې د یو ښوونځي لپاره د 8 متره مکعبه د یوې زیرمې جوړول هم شامل دي. بلخو د پکتیا په مرکز ګردیز او زرمت ولسوالۍ کې د اوبو مهارول او د ځمکې لاندې اوبو زیرمې په موخه د سربندونو د اوبو زیرمو کیندل، ګبینوال دیوالونو او کانالونو جوړولو چارې پیل شوې دي. د پکتیا سیندیزې حوزې رئیس محمد کریم فاتح ویلي دغه پروژې د ملګرو ملتونو د کرنې خوړو سازمان FAO موسسې په مالي لګښت د دوی تر نظارت لاندې تر راتلونکو 6 میاشتو پورې بشپړیږي چې شاوخوا 1500 کسانو ته به د کار زمینه هم برابره شي. له هیواد خبر ده چې یمن ته نږدې د یو کښتۍ د ډوبېدو پیښه کې 40 تنه مړه شوي او 140 نور لاداره کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې AFP خبري اژانس ته ویلي په مړو کې 10 ښځې او 6 ماشومان شامل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د معلومات له مخې په کښتۍ کې 280 کسان سپاره وو
چې نه څلوېښت مړه او نږدې اوس له څلوېښت نور یې نادره کړي. د کښتۍ د یکشنبې په سهار د سومالیا باساسو څخه حرکت وکړو چې د دوشنبې په ورځ د یمن سویلي ولایت شبوه ته نږدې ډوبه شوه. د لومړیو معلوماتو له مخې په کښتۍ کې سپاره 115 د سومالیا او 145 نور د ایتوپیا هېواد اوسیدونکي وو. او وروستی خبر مې دا چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړی محمد نبي د کرکټ نړیوالې شورا لخوا د ټول چارو لوبغاړو په تازه اعلان شوي درجه بندۍ کې په 20 وریځو لوبو کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. په دې درجه بندۍ کې د استرالیا سټونز دویم او د سریلانکا وینینډو حسرنګا دریم مقام خپل کړی دی. دا د هېواد سیمې نړۍ مهم او روسي خبرونه تر بیا ښې چارې.